بیرغ دروړي تحفه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي تا ته به کابل سپین بیرغ دروړي تحفه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي اوس به مو د دین دښمن ته سمه لاره وښیي اوس به مو د دین دښمن ته سمه لاره وښیي چار چاپېر ترې تاودې فدایان خواره واره زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي چار چاپېر ترې تاودې فدایان خواره واره زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي تا ته به کابل سپین بیرغ دروړي تحفه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي واده وخت فرعون واوره تا سره به سمګوري واده وخت فرعون واوره تا سره به سمګوري ستا د غرور برج لره دروړي د نیل څپه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي ستا د غرور برج لره دروړي د نیل څپه زلمي غیږ ته دې درځي د تکبیرو په بدرګه زلمي تا ته به کابل سپین بیرغ دروړي تحفه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم ودير احترام او ودير قدر سره ټول مشرونو ته کشرونو ته د دغه عظیم فتح مبارکي هم الله تعالی دې ټول ته مبارک او ټول ستړي ماشه ټول په خیر وله یو خبره مخکې ارزول غواړم ټولو نه چې امکانات د اوسنی نظام یا د امارت سره خدای شته کم دي ترتیب پیرانی ولې شوی نه دی او د منځکه نکنوس کې خامخا بعضې ملګري مشرون به تکلیف شوي وي د هغې عفو خو بیا هم الله فرمایي چې منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى یعنی انسان له دغه منځکه مې پیدا کړی په دا کې د ننبسم د دې د بیا روبسم نو زون د پوره دا باید افتخار وګڼو چې د دین د وطن د خدمت د پوره ولو که په منځکه کې نو هیڅ مشکل ان شاء الله په دا کې به نه وي که نه بل عرض مې دا دی د الله خصوصي شکر ادا کوم هغه نازولي ښایسته مشرون چې 15 کاله مخته میږ لیدله د میږ د پلارو د ترو په ځای دي میږ د وریارو په ځای و د هغې سره بیا په داسې غونډو په داسې مجلسو کې جمع کېږو چې د وطن د بهبود ترقۍ د امنیت په خاطر نه خبرې کړو دا میږ دپاره لوی افتخار دی ورونو مختصر عرض کول دا غواړم زه هیڅ نه یم او والله لازم که زون یا هیڅ ورته بریښي ارټیله شوی یم د وطن تر لګلی شوی یم چې لوړ شه امر ورته شوی دی چې لوړ شه د امر اطاعت کوم که په ولایت وي که په عسکرۍ وي او هغه اوامر هغه لوایح هغه قوانین چې امارت لري د دین سره مطابق وي د دین خلاف نه وي د خلکو په ضرر نه وي د هغې په تطبیق د هغې په اجرا کولو کې زه مسؤلیت لرم چې هغه مې څومره واس رسیږي وشي خو د توسې په همکارۍ یوازې زه نشم کړی اولنی موضوع د اسلحې دو لکه محترم حاجي صاحب چې مخکې وفرمیل دا یا لکه خان صاحب چې ووی دا د بیت المال شی دی دا که هر چا وړی وي مثال هم ورکو دا حقیقت هم وایي دیږي مې هم چې کله طالب پلوه خلکو په دا منطقه کې د طالب حکومت د سقوط سره مخامخ و قومندان صاحب ته حاجي صاحب ته مولوي صاحب ته شیرین ورکول کلي ته وړل
او زه په دې قسم وخورم چې موږ ته رکول مو یو شی نه دی وړی، نه تیپ نه ټانک نه راکټ نه اسلحه نه کلشنکوف رکول یې نه مې وړل، ځکه ضرورت مې نه احساسولو. بهرحال دا د بیت المال شی دی، د توسې د دغې ادارې شی دی. په دا کې به فرقه جوړېږي، پولیس به جوړېږي، لوا به جوړېږي انشاءالله. ایتو خستفول زادرونو منګال ګرباس کوچای تڼای دا په دې لوا په دې فرقه کې کیوي د دې وطن خدمت به کی په دې سلا به هغه مصالح کیږي. په دا ټانک کې وبېرته بیا سپریږي. فقط دومره دوی چې اسپریدین کې چې دی هغه بدل شو. نره به اسلحه او دغه ټانک دا په دې وطن کې وي، دا به نه کبارته ورکوو، دا به نه خرڅوو. او د دې تجربه مخکې هم لرو 15 کاله مخکې چې د دې اجازه هم چاته نه ده ورکړې چې یا له دې وطنه ټانک وبسي، یا یې کباړ کړي، یا یې مود کړي، یا یې خرڅ کړي. که هر چا دا کړل دا اجازه د امارت له طرفه نشته. بل پیشنهاد مې دا دی ورونو، په دې خاطر دی چې د منطقه کې امن روشي. دا کیسه کې یو ټکی نه پوه شو عفه غواړم، طالب ته دا اجازه نشته د امارت له طرفه چې په چا نه چپه ووایي، ځکه چپې 20 کوله په توسې وولی شوې. 20 کوله چپوی دغې ځای ته وروسته دي. هغه چپې چې په توسې ولی شوي دي هغه بې ادبي د معافي هغه وحشت چې د توسې خلکو سره شوی دی هغه د حیوانونو سره نه دی شوی. ځین چې هغه چپې د مو د تو کونډې ترسری مشوم د دماغو نه نه دي وتلي هغه باستی چې وشو. نره د چپې ضرورت نشته، نره په غله سې د چپې ضرورت نشته، په رضان سې د چپې ضرورت نشته. یو تخریب کور کوي خدای دې پیدا نه کړي، په هغه سې د چپې ضرورت باید پوتې نه شي. منګال د منګال ورولي، خستون د خستون ورولي، زدرون منګال بل د بل ورولي چې ورله د موی نه ومنل کېدولی مو دا مجرم دی. حکومت ته وایي که هره مسله وي کوم د خپل سړی خپله تربیه کړي، کوم د خپل سړی خپله کنټرول کړي. دې ته دا نه مجبورېږي چې محمد نبي سبو ته په سپینه ګیره په سپینه جبه منډه وهي، هغه مثلا یا بندیر نشي یا غاز نشي یا رضان نشي. د دې ضرورت به نه وي. او نو بیا د دې ضرورت وي چې دا کومې سپین ګیرو ته بیا ننوتې ورسي چې مو ته بندیر خلاص کړه، مو ته پلنار خلاص کړه. د دې مشکلات به نه وي. د امارت له طرفه مجاهدینو ته طالب ته ټولو ته دا امر دی، که یې مني اخه که یې نه مني بیا به جزا ویني امارت له طرفه چې د مخکینۍ ادارې خلک هر چا چې هر څه کړي دي هغې ته افادو په هغې به غرض نه لري. لکه حاجي صاحب محترم چې اشاره وکړه، که د عفو نه وروسته بیا چا غلط تخریب کړول، بیا چا غلط تخریب تکړلو مشکل جوړول، بیا امني جوړوله، نو بیا حکومت مجبور دی چې هغې ته روس ویني چې ځین چې ته به دا یې تو به دا همکاري وي چې روس ویني چې د مو اجازه ده. ځکه خو بیا د تخریب نه جوړوي، بیا د مشکل نه جوړوي. د خلک د پرېږدي چې په امن په عزت او پرده کې وخت دی. د خلک د پرېږدي چې اقتصاد جوړ شي، تعلیم جوړ شي، ډاکټر جوړ شي، بل جوړ شي، بل جوړ شي. په دې خاطر باندې بل پیشنهاد مې دا د عزیزونو مشرونو، په هر کوم کې غاد رضان شته، په چا کې ډېر په چا کې لږ. که یو کوم وایي چې په موږ کې نشته فکر کړم دا به اشتباه وي، دا به غلطي وي. دوهمه ضروري مسله دا ده کېدنې خپل کوم د کېني. اول مې په سملخیل غږ دی، بیا په مندوزي، بیا په زدرون، په تڼۍ، په منګال، په ګربز، په کوچینې چې کینه ورینه دا خلک مو کنټرول کړي. ټینګه غوټه وکړي. په دا نه میږ پرېږدو، میږه په دا خبره کې ستر شوي یو چې کومه رښتیا ټینګه غوټه وکړي چې غلط قدم ولکه وخوري. ته پخوانی رواجونه وې تر مخته که چې کر د سز هم په کلي د اوبه هم په مړه ژوندي د بندو هم دی د غلط حرکات وکړي. که یې منله ډېره ښه، که یې نه منله غږ وکړه چې ورله د مو خو نه مني، عسکر وروسته په داسې کې مو سره همکاري وکړه. نو دې شي نه په ډېر احترام، په ډېر قدر، په ډېره یوه جدي غوښتنه چې د غلو، رزنو، اختطافګرو د دین هم خلوص کړي د خدای په خاطر. که مو نه شئ خلاصولی غږ وکړئ، میږم عسکر یو توسو مسلونه امرته کوي چې دا یې نه مني، نه بیا میږ پرېږدو دا یې پرېږدي. چې هر طرف ته مشکل پیدا کېدل هغه به د الله خواښه یې مسؤلیت به اندله د میږ خلوص وي. بله یوه مسله ورونو، امریکایانو خو ډېرې تحفې وړې وې، ډېر شیان وړي وو. یو شی دار وړی وو چې د میږ نه عقیده وخوستچېږي، که مني که نه مني، خو د میږ تجربه دا شوې د 20 کوله 15 کوله چې د میږ نه عقیده وخوسته، د میږ نه یې دغه پبلۍ دغه ګیرې دا چلولې،
دغه ساتر په زه ورته په ترڅنګ نه غوښتل چې دا د نه اسم خدای نه وه خوښه هغه تو ایمان غیرت عقیده الله تعالی خپل د پرېښول شکر خدا نه ادا کړ ډېر مشکل چې میږ ته جوړول په مواد مخدرې جوړول دا د امریکایانو پلان و دا اروپایانو میږ ته په مجلسو کې یېلې دي مخمخر ته یېلې دي میز په سر نه چې امریکا غوړي غیر له جنګه په دویمه طریقه افغانون تباه کړي هغه دا دی چې دغه په ډرو چارسو شروبو په دانې یېرېږدي کې تر څو چې عقیده او حیا او غیرت خدای نه خواسته دا هر څه د منځه ضرور شي په ډېرې ځایو د خیس کې نیولې شوي دي د خیس په دیکانو کې نیولې شوي دي خبر مې ته کړی دی چې دا ورونه لرې کړه د خدای په خاطر که وس میږ ته راشي شروع کړه چې وبنسو خو کسه میږ پړه ورغړن کړی دی چې د خلکو ښه شي دغه پوډر دغه چار دغه شروب ته که رښتیا کوم یې زه احترام لرم قدر لرم زه کوم یم طیب که رښتیا کو چې دا کور وکړو ته غوټه ټینګه وکړه چې چرسي دې نه غواړم بنګي دې نه غواړم پوډري دې نه غواړم شروبي دې نه غواړم که چا سار دې نه جوړ کړو کومه دومره زر الله در کړی دی بیا دغه بریتینه په مکال کړه خو که رښتیا کې رښتیا همکاري کې دا مرته چې د مو اقتدار ختم شو د مو ډالر ختم شو د مو کرسي ختم شو نو ولا که تیار نه وکړي زین دا به مناسب نه وي زه به نه وکړم مو په زیو بل روشي بل روشي خدای دې وکړي چې دا سړی ته روشي چې د الله خوښ وي توسیا خوښ وي دا به زړه ته نه درو الله ته مې امید دی چې د پخواني ډالر چوکۍ دی چې وا که قابل وي ضرورت وي مراد ته به خدای دې توفیق ورکړي دا مشکل باندې الله تعالی ان شاء الله خلق حل کړي د تو یتیم کونډه چې شوی دی په دې وطن کې که طالبي طرفه شوی دی که حکومت طرفه شوی دی د دې تربیت باقي د دې غم به خدای الله ته امید دی خو نه پیولو چې چټاک کېږي نه پیوا 2 ورځې 5 ورځې څکېږي او نه دا چې مثلا یو سړی وایي چې زون لمبه که نو هر څه خو وي دا ممکنه نه ده دا به ورځ یا نه شي دا به هفتې یا نه شي دا به میاشت یا نه شي دا اندازه مته معلومیږي چې فکر کوم خلک نیمګړي دي کومینه نیمګړي دي لکه حاجي صاحب چې وفرمایل یوه ورځ سره وټکئ یا مشروم خلک یې وغوړئ د هر کوم نه وروړی میږ به تر شو خدمات به وکړو عزت به وکړو انشاءالله بیا به داسې منځکه نه وي دنه به ښه بروبره کړو مړی پروګرام به ته ورسو چې پروګرام به ته ورسو خو یې پوک وکړئ یوه سرخویي پیدا کړئ د افغانستان دپاره چې د نن افغانستانه په څه سي اقتدا وکړي د توپو قوانینو د توپو لوایحو سي اقتدا وکړي چې پکتیا یا خیس یا پکتیکا یا لوی پکتیا ټولو داسې اتفاق وکړو هر څه پرونه چې موږ تشیا وکړو جګ بول شو دغه غږ به میډیا ته ورکړو چې عیني مو داسې نازولي مشرون دي مو داسې نازولي کشرون دي طالبان یې تو حمایت وکړو امارت یې تو حمایت وکړو وې زه تو قسم چې ته د موږ سره سکي یو دلیل به د موږ سره پولیس کې موجود وي که دا لګېږي چې هر مشر او کشر د طالبو نه د پنجاب نه راغلي یو نه د چین نه راغلي یو نه د روس نه راغلي یو خو دې وطن خلک یو که د قرباني مې ورکوله مثلا دې پوره چې د اشغال ختم شي خدای ختم کړو الله تعالی ذلیل کړو شرمنده کړو د اسلامي نظام خو تا غواړي خو اول ته نو راوایي چې افغان یم مسلمان یم اسلامي نظام غواړم قسم په خدای که مې په ټول خیس کې په دا چا عقیده وي چې هغه دا وایي چې زه اسلامي نظام نه غواړم یو خو هغه وي چې خدای والا وي د میر توره زوره والا وي علام د وسوتي په هغه خو یوسف باندې کېږي او داسې څوک په د خیس کې والا کې وینم چې مو تر سړی ته حق روکه که بې حیا وي پرونه شته مو تر سړی ته حق روکه هغه که بې عزته وي پرونه شته خو هر سړی دی چې مو تر سړی ته حق روکه خو سره د عزته سره د پردې روکه هغه حق چې در وړی و تو ته یې په تحفه کر وړی و چې دا حق ورکه نه تو ورکولو نه د ورکړی دی په د شرکو لکه نو چې نه تو ورکولو نه بل پښتون غیر مسلمان ورکولو خو موږ نه د هغې غوښتنه چې نه کړي ځین چې په هغه به نه غږېږو هغې ته ضرورت نشته بیا تکراره نه یم پیشنهاد مې دا دی ورونو په ډېر احترام سره چې که کمزیري وای هغه د کام وای عدد مکام وي کمزیري هم د الله نه کړي نو سره ډېر شی سره کښېنئ احساس سره فیصله کوي که میږ ورغوړی ته آماده یو که میږ نه ورغوړی ضرورت یې نه بلې تو صرف فیصله کوي میږ ته وایي چې وروره دا میږ فیصله وکړه کومې دا ښه وبلله انشاءالله میږ منو هغې ته آماده یو پوه شئ میږ دې طرفه دی که د مو د واسه رسیده که زه ژوندی وم د مو د واسه رسیده دا مې الله ته امید دی
چې نه بندي ووینو نه زخمي ووینو نه شهید ووینو نه مړی ووینو یو په خپل مړ کېږي هغه خو زون ته کیسه وي نه یو څوک والا ټیکولی ووینو نه یې داسې ووینو چې طالب مجاهد چا ته روس ورچوي محکمې ته رسولی نه وي مخکې به غلطۍ شوي دي دا که شک نشته انسان د غلطیو نه پوک نه دی غیر د انبیاو نه صحابهو نه شوي دي بعضې غلطۍ تیزۍ به شوي وي ځای انجینره باید داسې ونه شي چې طالب یو چا ته روس ورچولی نه وي محکمې قومندنۍ ته رسېږي خدای نخواسته هغې جمعې په مینو سري وي دې شیانو نه به نره د طالب مجاهد دا ډډه وکړي کوم مینه دا مشکل نه جوړوي د میک سره پلانه دغه دی د کوم موانع چې په لیارو کې پرته وو د خلکو د سیدمټي د قاسم خردار چې په زنور تر کړي وو یا په ریاستو کې چې مثلا مړ نه شم فدایي رونه شي مجاهد رونه شي اراده مو دا چې دا ټیل د مخې نه وغورځوو د لیارو مکمل خلاص شي د لیارو کې 15 شپږ وته پټکه چې پروته دي اراده مو دا که الله توفیق وکړو چې دا ټیل پټکې نه خاتم کو د ضرورت په خاطر کې چې ته یا دوا په دشوال هغه د ډیر ضرورت په خاطر دې په خاطر چې د خلکو ته مشکل نه مریض ته زنانه ته کمزوري ته دا پلانې لرو خو دا په دې کېږي چې تاسو همکاري سره وکړئ کومه ګډوډي ته پریږدئ موږ خپل کور ته خلاص کړئ دا غاټه دوی یا مثلا ډیره اهمه خبره خلک شته د سترګې داسې پټې شوي دي خدای د هدایت ورته وکړي عوام مو ته بیا هغې ته چې کله د نظام کې ګډوډ روشي وایي دران وړو بله روشي نو بس میم پشمو اوړی مو مارکیټ نسه منځکه نسه شپږ جریبای نسه سرو نسه چې بس در پوتې شوه زه چې ورونو د خدای په خاطر دا خیب مه وینئ دا مشروم د صحنې ګواه دي دا شهیدون دي په هغه وخت کې د میک سره ګواه دي د هغې وخت چې د حکومت منځکه حکومت چاته نه دویل پرېږي دې غیرتي قومونو چاته نه دویل پرېږي ځکه په دا کې د تو د یتیم د کونډې د سړی د هر چا حق دی خو روزانه مو ته راپور ورشي په پلونی سرو کې کټې ووالې پلونی سرو کې کنټینر کېښود پلونی سرو کې مسجد ووالو ورې راکړه د مو واس رسېدو د مو تقاط و دا فکر ونه کوي چې په مخ ته کړو به دی خفه وي که دین نه خلاف مې څه کړي په خفه یم رشوت مې نه دی وخوستی خیانت مې نه دی کړی ظلم مې نه دی کړی والله العظیم چې زه په پیدلی یم که دوی مې کړی تبلیغات څه شول په دا کې شک نشته او بیا یې والله العظیم که وکړه خو که دا فکر وکړئ چې د خلک به خدای نه خواسته بغیرته شوي وي دا به ضعیف شوي وي بیت المال منځکو دې پوښتنه نه کړي نو په ډېر احترام سره د ته په ډېر احترام سره چې منځکو بیت المال برا کې د میک هغه مذهب دی چې 15 کاله مخکې که د ومنله پرېږدي خپل خدای دې اجر درکړي که د نه ومنله نه د پرېښول تو باندې کوم منځکه د ړنګوم مرکټ د رنګوم کر د ړنګوم خواښه د تو اختیار د تو دی چې بیا هر څه کوي ځکه دا مته الله یې دا مته عبدالله نه یې زه اول باید د الله ومنم د هغې څنګه مسؤل یم په دوهم قدم کې بیا زه د عبدالله غوښتنه منم په دې کې ما همکاري غواړم کامله همکاري چې دا شی پرېږدئ د دغه نه اجتناب وکړئ که مو ته دا پیغام ورسوئ دا څلورم پنځم ور دی چې موږ د خلکو ته یو په والله که د خلکو عمل په کړی بله ورځ په دغه د پانتون شو ته یو څه یې کړي دي بله ورځ په هغه لوند تصرف ته یو څه کړي دي یعنې دا فکر دی چې اوس نظام ړنګ شو ختم شو نو خو طالب خو دوی پوره راغلی دی چې اسلامي نظام نفیذ کړي خو په اسلامي نظام کې دغه مهمه مسله ده چې بیت المال وساتي شخصي غلا وکړه دومره ګناه نه ده لکه بیت المال نه چې وکړي په کې د هر چا حق دی نو چې حکومت د بیت المال دفاع نشي کړی بیا نو بد کې چې باید حکومت په چوکۍ نه نوستی نو هغه غواړم خبرې مو اوږدې کړې چا سره مو وعده کړې ده که موږ ته اجازه وي بله داسې وړیکې غونډه لرو د یتیمونو هغې ته به ویر شو الله د توفیق درکړي د 100 میلیارډ اول مو ته بیا توسو ده الله د وکړي چې د وطن په ورورۍ سره جوړ کړو د وطن په دوستۍ په عزیزۍ سره جوړ کړو که کوم کور په مو کې دو د کشر په صفت متعزه دي و کشر په صفت یو د خلکو خبرې وي د نمایشي خبرې مو ولا کس دی دا وکه ما وکه میګ به ان شاء الله خبره کامې وي عمل به ډیر وي میګ هم تابع ورنه د وطن په جوړولو کې د اسلام په خدمت کې د دې دوه شیانو نه اضافه کا نه راغوښتنې چې د مینه کې هغه هم د واسه نه رسیږي په هغې کې معذور وګڼئ الله تعالی مو مرشه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
غټي د هلو دی شګل غازی سپین بیرغ د سولې دی بیالور شپو کابل غازی تل درته دعا کړم مسلم امت ته مسیحای خو زر کفر نړۍ ته پیدا شه وی اجل غازی تل درته دعا کړم غټي د هلو دی شګل غازی سپین بیرغ د سولې دی بیالور شپو کابل غازی تل درته دعا کړم سپین مانای مخپوزی والد نور زار غروری مات کړستا د سپی نباګړی والغازی تل درته دعا کړم سپین مانای مخپوزی والد نور زار غروری مات کړستا د سپی نباګړی والغازی تل درته دعا کړم غټي د هلو دی شغل غازی سپین بیرغ د سولې دی بیالور شپو کابل غازی تل درته دعا کړم تا د ښکلک مړی خفه کړه پرې زار ستا ګلالي لاسونه را چې کړم خپل غازی تل درته دعا کړم